سپین بولدک ته د البدر ځواک رسیدل او پاکستاني پوځ په تیښته کول. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د سپین بولدک په شیر و اوبو سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او افغان ځواکونو ترمنځ یو پر بل د درنو وسلو ګزارونه دوام لري. ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د طالبانو تازه دمي ځواکونه هم سیمې ته رسیدلي او جګړه دوام لري. چمن کې د پاکستان پوځ ځایي چارواکو د کندهار چارواکو څخه د ډزبندۍ یا اوربند غوښتنه کړې خو لا نه دی منل شوی. سرچینې وایي چې د طالبانو البدر ځواکونو ځانګړې قطعه جګړه پر مخ وړي چې پاکستاني پوځ یې د پوستو پرېښودلو او شاتګ ته اړ کړ. سرچینې وایي د البدر ځواک توپچي بریدونو کې لسګونه پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په چمن کې روغتیایي چارواکو BBC ته ویلي چې د چمن روغتون ته تر دې مهاله له دغې نښتې 15 ټپیان وروړل شوي دي. همداراز د افغانستان خواته هم یو شمېر عام خلک د پاکستاني ځواکونو لخوا په توپچي بریدونو کې ټپیان شوي دي. د پاکستان سره د جګړې په اړه د یو شمېر طالبانو نظرونه. جنرال موبین لیکلي د پاکستان له اجیرو او مزدورو عسکرو سره په سپین بولدک چمن سیمه کې بیا جګړه شروع شوې. فرضي کرښه نه منو، یوه لوی افغانستان منو. مولوي ضیاء الرحمن لیکلي بیا هم له پاکستاني ملیشو سره په بولدک کې جګړه پیل شوې. داسې ښکاري چې دوی موږ آرام ته نه پرېږدي. باید موږ د جګړې تکتیک بدل کړو. ټولنیزو رسنیو کې افغانانو د طالب ځواکونو د میړانې ستاینه کړې او ورته یې د بریا دعاوې کړې دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.